سلامونه، وخت مو په خیر. ستړي مه شئ. هغو دوستانو ته سلام چې همدا شېبه زموږ سره یو ځای شوله او د مشرانو جرګې ټلویزیون د نوي پیل خپرونه ګوري. په دې هیله یم چې تر ډېره مو د شبنم سره ملتیا کړې وي. زه پوهېږم ډېر غیبتونه به یې زما درته کړي وي چې ناوخته راځي، یا هم راونه رسېده، یا هم په لاره کې بند دی، یا څه. خو زه دا دی راورسېدلم او زما سره زما ګران میلمه هم دی. غواړو چې په دې وروستیو کې د تقریبا د ډېرو وختونو را په دې خوا په بغلان کې د ولایت د انتقال موضوع ګرمه ده او بار مظاهرې کېږي. د کابل قندوز کابل بغلان لاره تړل کېږي، خو بیا هم داسې خاص پاملرنه نه ورته کېږي، توجه نه ورته کېږي چې علت یې په څه کې دی. یو ځل بیا د بغلان خلک راجګ شوي دي او بیا غواړي چې دغه مسلې ته رسېدنه وشي او په دغه برخه کې کار وشي تر څو د دوی هغه ستونزې چې د ولایت په برخه کې دي حل شي. اوس د دې تر څنګ په بغلان کې پر نورو امنیتي موضوعاتو باندې هم غږېږو، د انتخاباتو پر موضوع باندې هم غږېږو چې هلته انتخابات په کومو ساحو کې وشول او څه ډول وله، ځکه د بغلان انتخاباتو سیستم هم داسې ګډ وډ و، ځکه ناوخته اعلان شولې نتیجې. د خلکو رضایتونه څه ډول دي د انتخاباتو څخه، او همداراز نور امنیتي سیستم به هم له نورګل اندړوال آزاد خبریال په بغلان کې د دوی سره په دې موضوع باندې بحث او خبرې کوو. اندړوال صاحب ستړي مه شئ او سهار مو په خیر. سلامونه تاسو ته او د تلویزیون درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. ډېر زیاته خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. اندړوال صاحب راځئ لومړی پر دې د ولایت پر موضوع باندې وغږېږو. څه ډول کیسه ده او خلک څه غواړي؟ آیا ولایت باید په خپل ځای باندې واوسېږي که نه انتقال، چې د انتقال او د خپل ځای پر اوسېدو باندې څه ستونزې دي، څه مشکلات دي؟ د بغلان ولایت تقریبا له نن نه 28 کاله وړاندې کله چې د ډاکټر نجیب نظام و هلته په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې هغه وخت ولایتي اداره وه، ولایت مقام و، کله چې د ولایت کارکوونکي به د پلخمري نه یا اندراب نورو ولسوالیو نه مرکزي بغلان ولسوالۍ ته راتله مجاهدینو چې په زیاتو برخو باندې هغه وخت کې واکمنانو، نو دوی به د ولایت کارکوونکي کته کول، په یو ډول به یې ستونزې جوړولې، اکمالاتي کاروانونه به یې وشتل. نو په هغه صورت باندې په موقت ډول د وخت ادارې دا پرېکړه وکړه چې ولایتي اداره به له مرکزي بغلان ولسوالۍ چې هغه وخت کې ولایت اوس ولسوالۍ سوې ده پلخمري ته لېږدوي. هماغه چې موقت لای ده دغه د 28 کاله تېرېږي، تر اوسه په خپل ځای پاتې ده. له دې نه وړاندې هم د کارزي صاحب په وخت کې پرېکړه شوې وه چې ولایت دې ډېر زر مرکزي بغلان ولسوالۍ ته بېرته انتقال شي. خو بیا هم له دې هر څه سره یو شمېر ډلو په حکومت کې او یو شمېر د ولس استازو په پارلمان او ځینو نورو ځایونو کې وانګېره چې په بغلان مرکزي بغلان ولسوالۍ ته د ولایت نه لېږدول کېږي. بیا هم خلکو لاریونونه وکړه د مرکزي بغلان. کومو شرایطو باندې نه لېږدول کېږي؟ دوی هدف څه دی چې باید ونه لېږدول شي؟ دوه خبرې دي. یو خو لوی لامل هغه کسان چې د مرکزي بغلان ولسوالۍ له خلکو او خپله مرکزي بغلان ولسوالۍ سره یو شمېر مشکلات لري یا هم ګټې په پلخمري کې خوندي دي. هغوی وایي چې مرکزي بغلان ولسوالۍ امنیت نه لري، خو طبعا چېرته چې آبادي نه وي، چېرته چې ولایت نه وي، چېرته چې امنیتي ادارې کمې وي، خامخا هلته امنیت نه راځي، او چېرته چې چا حق ور نه کول سي خامخا هلته امنیت نه وي. مرکزي بغلان ولسوالۍ تر ډېره 21 دولتي ادارې یا تاسیسات د هغو لپاره تعمیرات شته دي، خو تیر 22 کاله او تر ننه پورې لا هم په پلخمري کې لیدل کېږي چې زیاتې ادارې او زیات ریاستونه په کرایه ویلېګانو کې اوسېږي. حتی داسې ادارې هم لیدل کېږي چې تقریبا یو په بله کې مدغم سوې ده. په یوه ویلې کې 2 ریاستونه 3 ریاستونه هم په خپله پلخمري کې نو دا ستونزې شته دي. په وار د مرکزي بغلان ترڅنګ د ډنډې غوري، ډنډې شابدین، نهرین، برکې، جلګې او مرکزي بغلان ولسوالۍ ته څیرمه نږدې ولسوالیو اوسېدونکو لاریونونه کړي. د مرکزي حکومت نه یې غوښتنه کړې وه چې ولایت دې بیرته مرکزي بغلان ته انتقال شي، چې انتقال نه سو. څه جواب ورته ورکړل شوی په هماغه وخت کې د مظاهرو په وخت کې؟ له نن نه 2 کاله وړاندې چې کله 6 ورځې د شمال ختیځو ولایتونو لاره وتړل سوه، لاریونونه پیل سول، د ملي یووالي حکومت
یوه پرېکړه وکړه چې ولایت مقام د لیږد په خاطر بغلان ته هیاتان راولېږل. دوی راغله په بېلابېلو برخو کې سروې وکړه، خبرې وکړې، خلکو سره یې وکتل، دا ارزونې وکړه چې مرکزي بغلان د ولایت لپاره مناسبه ځای ده که پلخمري. نو راپور چې کله تکمیل سوی و داسې پکې لیکل سوي و چې زر تر زره د ولایت له پلخمري نه مرکزي بغلان ولسوالۍ ته انتقال سي. خو بیا هم د ځینو ملحوظاتو یا ځینو ستونزو په اساس هغه دا چې مرکزي بغلان ولسوالۍ وکیل نه درلود یا هم په پارلمان کې څوک نه درلودل، هغه خبره همداسې پاتې سوه، ولایت انتقال نه سو. اوس یو ځل بیا له نن نه 2 میاشتې وړاندې د بغلان سلګونه ځوانان راغلي وو، د ځوانانو د ټولنې کسان د یو تابوت یې په کابل کې لیږداوه د مړ بغلان په نامه چې یعنې بغلان مړ دا څوک نه لري. نو په دې خاطر باندې دوی 3 غوښتنې هغه ځل هم درلودې چې انتصابي سناتور باید د بغلان خلکو ته ورکول سي، ولایت د انتقال سي، او د دې ترڅنګ زرګونه کدر ځوانان یا هم لوستي ځوانان چې هلته په مرکزي بغلان، نهرین، جلګي، بورکې او نورو ولسوالیو کې دي، هغوی ته د په حکومت کې د کار کولو زمینه برابره سي چې هغه نه ده سوې. اوس په دا نږدې وخت کې د ملي یووالي حکومت پرېکړه کړې او دې ته واده رسوي دي چې د بغلان د ځوانانو سره وګوري تر څو څنګه وکولی سي ولایتي اداره له پلخمري نه یا مرکزي بغلان ته انتقال کړي او یا هم نوی ولایت مرکزي بغلان ته ورکړي. اوس البته که چېرته ولایت د پلخمري نه بغلان ته انتقال شي، دا به د امنیت په راوستلو کې د ځینو ولسوالیو د امنیت په ټینګښت کې به څومره رول ولري ستاسو په اند؟ طبعا رول یې مؤثر ده په دې خاطر چې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د عامه نظم د لیوا لپاره هلته ودانۍ جوړه سوه، خو بیا چې کله ولایت انتقال نه سو هلته کنډک راغی. که چېرته په مرکزي بغلان ولسوالۍ چې 6.5 لکه نفوس لري، اراضي یې ډېره لویه ده، ستره ده او تر ډېره ځنګلزاره سیمه ده، غرنۍ هم ده، نو هلته امنیتي ځواکونه په کم شمېر وي، خامخا به سیمې ناامنه وي او د دې ترڅنګ ځایي خلکو د خپل حق نه ده ورکول سوی. په یو ډول که د ترهګرو په لیکو باندې هم نه ورګډېږي، هغوی سره همکاري نه کوي خو حکومت سره هم همکاري نه کوي. په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې تر 10 ودانیو پورې البته دولتي ودانۍ شته چې یو شمېر یې اوس د یو شمېر کسانو لوري د غصب سوي دي یا هم غصب کېږي. د تیاره میدان لپاره هلته ځای ځانګړی سوی ده، د عامه نظم د لیوا لپاره ودانۍ جوړه سوې ده. نو دا هغه څه دي چې جوړ سوي دي یا کار ورته سوی ده، اما عملا هلته څه نسته. سرتیري په کم شمېر باندې دي، امنیت خوندي نه ده او ځینې کړۍ یا په حکومت کې او یا هم له حکومته بیرون هڅه کوي چې مرکزي بغلان ولسوالۍ کې جګړې ډېرې کړي، لکه د انتخاباتو په ورځ باندې هلته جګړې ډېرې او خپلې ګټې پکې ګوري. کله چې د بغلان ولسونه هر ځل د ولایت د انتقال غوښتنه کوي چې ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ ته انتقال سي، مونږ ګورو چې په 2 ورځې بعد یا 3 ورځې وروسته په بېلابېلو برخو د دې ولسوالۍ کې هلته بریدونه کېږي، مین چاودنې کېږي، داسې څه راپېښېږي. نو ټوله کې د مرکزي بغلان ولسوالۍ بیا هم د نظر پلخمري ته امنیت یې ښه ده. د مرکزي بغلان ولسوالۍ په 3 کیلومترۍ کې طالبان واکمن دي، اما د پلخمري چې فعلا اوس مرکز د ولایت د هغه په 2 کیلومترۍ کې طالبان واکمن دي. د دوم بندیدو په 1 کیلومترۍ کې هلته طالبان واکمن دي. کله چې طالبان راکټي یا هم توغندیز بریدونه کوي، مستقیما راځي. تیر کال موږ شاهدانو 2 کاله وړاندې د طالبانو یو مرمۍ راغله، خپل ولایت ودانۍ ووښته، بله مرمۍ باندې خپله دغه کې پلخمري کې په بله مرمۍ باندې شارتکي مرمۍ باندې راغله، د امنیه قمندانۍ تامخانه یې ووښتله، ځینې نورې ادارې یې ووښتلې. نو کله چې طالبان د ډنډې غوري له سیمو نه په ډېره اسانۍ سره کولی شي د پلخمري ښار او ځینې نورې برخې هدف کړي. اما مرکزي بغلان کې طالبان هغه حد کې نه دي. طالبان د مرکزي بغلان ولسوالۍ د ښاره ډېر لرې دي، تقریبا 15 کیلومترۍ کې پراته دي. واقعا یعنې که چېرته بغلان کې هغه امکانات هم شته د ولایت لپاره او همداراز د ځینو مهمو ادارو لپاره امکانات شته دی، ځایونه شته دی، خو که چېرته انتقال شي، انتقال پروسه یو بله خبره هم ده نظري صاحب، د دې ترڅنګ چې مرکزي بغلان مخکې ولایت اوس باید انتقال شي. کله دې بحث نه ورواخوم، پلخمري یو صنعتي ښارګوټی ده او سیمه یا ساحه هم ډېره تنګه ده. اوس پلخمري کې د غوري سیمنټو فابریکه فعاله ده. هر سهار چې پلخمري کې څوک راجګېږي یا راجګ شي په سړکونو باندې وګوري 2 ګوتې یا 3 ګوتې هلته د سیمنټ ګرد پروت دي. پلخمري اصلا د اوسېدو له ځایه وتلې خبره ده اوس. نو که چېرته د ملي یووالي حکومت اوس په دې وروستیو کې غواړي چې د غوري سیمنټو فابریکې تولید زیات کړي، که چېرته 3مه فابریکه یا 2مه فابریکه هلته فعالېږي، بیا نو پلخمري کې دې ځای نشته چې هلته د تولید وسي
که چیرې تولید کېږي د اوسېدو ځای نشته که څوک اوسېږي بیا تولید نه کېږي داسې مشکلات هم لري. دینه که تېر شو د مرکزي بغلان پر امنیت باندې البته وغږېږو چې امنیتي ستونزې تر کوم حده پورې دي او د انتخاباتو موضوع دې یاده کړله مخکې چې هلته ستونزې وي مشکلات وله د انتخاباتو نه څومره خلک راضي ول او په همغه ورځ باندې څومره خلکو لاړل د صندوقونو خواته رایه ورکړله؟ تېرو 18 کلونو کې لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه د مرکزي بغلان ولسوالیو په ټوله کې هغه پښتون مېشته سیمې چې بغلان ولایت دی په 1400 ولسوالیو کې وي استازی مو نه درلود که درلوده هم هغه د یو لړ روابطو یا په اساس باندې راغلی پارلمان کې ناست نو دا ځل خلکو هوډ کړی و چې رایه به ورکوي په هر ډول شرایطو کې رښتیا هم چې یوازې ستونزه د ولایت د انتقال موضوع ولا چې دوی کس نه درلوده او دوم هم چې باید استازی ولري نو کله چې یو ورځ ټاکنو ته پاتې سوه د مرکزي بغلان همداراز بورکي ټوله کې پښتون مېشته سیمو چې هلته طالبان پکې واکمن وو طالبانو په لوی لاس هغه لویې لارې چې ښارونو ته غځېدلې وي یا هم کوڅې فرعي سړکونه وو هغه ټولې وتړل خلکو ته یې نه د تګ اجازه کلو ته ورکول او نه د راتګ اجازه ښارونو ته او که چېرته څوک یې له ټیکردار تذکرو سره ګیر کول نو هغوی طبعا بندیخانو ته تلل جریمه کېدل نو ټولې لارې وتړل سوې کله چې د انتخاباتو ورځ راغله ټاکنې پیل سوې له 7 بجو نه د مرکزي بغلان په بېلابېلو برخو کې طالبانو هم بریدونه پیل کړل د دې تر څنګ چې بریدونه یې وکړل له کوکچینار خوجخان او ځینو نورو سیمو نه یې هوارونه نصب کړل ښار یې په ګولیو باندې وشته توغندیز بریدونه یې ورباندې کول نو بیا هم له دې هر څه سره خلکو هڅه وکړه لکه څنګه چې ژمنه کړې وه او لکه څنګه چې ویلي وو چې موږ به رایه ورکوو په هر ډول شرایطو کې بیا هم راغله خپله رایه خپلو استازو ته وکاروله چې سږ کال خوشبختانه په پارلمان کې هم د بغلان هغه محروم ولس لکه څنګه چې وړاندې استازی نه درلود دا ځل وکیل لري دا ځل یې وتوانېدل چې په دې شرایطو کې هم یو څوک وټاکي او رایه ورکړي بلکل دا ځل د بغلان پارلمان په ټوله کې یو نوی پارلمان ده 8 استازو نه 2 پخواني استازي دي 9 استازي بریالي سوي دي یعنې د خلکو رضایت شته دی د دې طبعا بلکل د خلکو رضایت شته اما ځینې کړۍ په پلخمري هم د نورو ولسوالیو چې په بل وخت کې به د یوې ولسوالۍ 3 استازي وو لکه وړاندې د بورکې ولسوالۍ چې 15,000 نفوس لري او مرکزي بغلان ولسوالۍ 6 لکه نفوس لري بورکې استازی درلود اما مرکزي بغلان نه درلود دا ځل مرکزي بغلان ولسوالۍ نه 2 استازي پارلمان ته تللي دي نو خلک طبعا خوښ دي اما ځینې وختونه د نورو ولسوالیو یا ځینې کړۍ راځي د کمیسیونونو دروازې تړي او په لوی لاس هم د مرکزي بغلان استاز ته اشارې کوي چې دوی په یو ډول درغلۍ کړې ده یا صندوقان په ګټه ډک سوي دي یا هلته هېڅ ټاکنې نه دي سوي یا امنیتي ادارې له دوی سره همغږې وي صندوقان یې ورته ډک کړي داسې یو ادعاګانې کوي کله د کمیسیونونو دروازې تړي او کله مرکز ته راځي مطبوعاتي کنفرانسونه ورکوي. واقعا د خبریالانو پر وړاندې تاسو آزاد خبریال یاستئ او هلته کار کوئ په بغلان کې هغه اطلاعات ته لاسرسی څه ډول دی او همداراز نورې که څه هم بغلان شاوخوا ناامنه ده ستونزمنه ده په داسې حالاتو کې د خبریالانو لپاره کار کول څنګه دي په بغلان کې؟ په دې وروستیو کې که څه هم په ټول افغانستان کې ستونزې شته امنیتي ننګونې دي او د خبریالانو پر وړاندې هم ستونزې زیاتې شوي دي خو په بغلان کې دغه چاره بیخي مخ په زیاتېدو ده حتی یو شمېر رسنیو خپل خبریالان په بغلان کې ځواب کړي دي هغه خبریالان چې په بغلان کې اوس فعالیت کوي هغه نو د خپل سر سره لوبې کوي زه شخصا خپله دې شاهد یم چې په نهرین ولسوالۍ کې عملیات روان وو پوځي عملیات خلاص سوي وو او سیمې له طالبانو نیول سوي کله چې ما ریپورټ جوړاوه غوښتل مې هلته د خلکو ژوند چې څومره خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي او ولس ته کومې ستونزې ورسېدلي دي امنیتي ځواکونه څومره لاسته راوړنې لري په دې باندې ما ریپورټ کوم مستقیما امنیتي ادارو نه ماته زنګونه راغلل تقریبا 14 دقیقې ټلیفوني اخطارونه او ځینې نورې خبرې چې حتی د مسؤلیت نه یو وزارت داخلي پورې موږ خبر را رسېدلې ما تر اوسه پورې موږ غږ مو چا نه ده اورېدلی خبریالان ګواښل سوي دي یو خو دغه د مخالفینو لخوا څخه ګواښونه دي یو د خپله داخلي ادارو څخه لخوا څخه ګواښونه دي چې خبریالانو ته ورکول کېږي بلکل ځینې وختونه د دولتي ادارو ملکي ادارو کارکوونکو لوري چې هغه په لوړه کچه دي یا رئیس ده یا عمومي مدیر ده د دې لخوا ستونزې ورته جوړېږي او ځینې وختونه هم د طالبانو لوري ځینې وخت هم د امنیتي ادارو لوري ستونزې ورته جوړېږي اطلاعات هغه وخت له موږ سره شریکېږي لکه امنیه قمندانۍ یا ولایتي اداره کله چې پوسته سقوطو کې موږ دروازې شاته ورځو په ساعتونو ورته ولاړ اوسېږو موږ سره نه د تایید خبره کېږي نه د رد
یعنې په یو ډول هڅه کیږي چې دغه راپور نشر نشي که چیرته پوسته سهار سقوط کیږي تر 12 بجو دوی وایي موږ معلومات نه لرو له 12 نه تر 2 بجو موږ د دروازې شاته ورته منتظر یاستو چې دا موضوع یا رد کوي یا تایید کوي دوی 10 دقیقې وروسته 20 دقیقې وروسته وعدې راکوي هغه نه وروسته چې کله 4-5 بجې سي خپل ټلیفونونه ګول کوي داسې ستونزې دي چې په دې وروستیو کې یو شمېر رسنیو بغلان کې خپل خبریالان ثبت کړي دي او ساحه په خبریالانو باندې راتنګه کړې ده د دې ترڅنګ هغه ادارې چې د خبریالانو ملاتړ ادارې لکه د مسؤلیت نه دی هم هیڅ کار نه ده کړی له دې ورهغې خوا چې په ټول افغانستان کې په ناامنه ولایتونو کې هغه ولایتونو کې چې جګړې روانې دي هلته د خبریالانو لپاره محافظتي وسایل لکه زرې د خولۍ د ځینو نور شیان دي هغه ویشل شوي دي بغلان له دغه ولایتو نه مستثنا شوی ده هیڅ خبریالانو ته نه دي ورکول شوي او د مسؤلیت ادارې ته که څه هم څه موده وړاندې په ګډه ټولو خبریالانو یو پرانیستی لیک راولېږه په هغه کې ټولو امضاګانې وکړې چې تر اوسه پورې دا هېڅ موږ ته نه دي رارسېدلي تر اوسه پورې هېڅ اقدام نه ده سوی د دغه غږ د بدرګه کولو لپاره خبریالانو کوم اقدام نه دی کړی کار یې نه دی کړی دلته په کابل کې د مسؤلیت کمیټې سره یا هم د دفتر سره ناستی نه درلوده چې دوی ولې ورته پاملرنه نه کوي ولې غږ نه پورته کوي تقریبا 15 یا 6 میاشتې وړاندې چې کله ولسمشر د یو شمېر خبریالانو سره لیدنه درلوده د بغلان د خبریالانو د انجمن مسؤل دغه ستونزه ته تر رئیس جمهوره پورې ورسوله چې بغلان کې موږ سره اطلاعات نه شریکېږي اطلاعات ته لاسرسي قانون ته اجرایي بڼه نه ده ورکول سوې حتی یو شمېر رئیسان خپل کله چې لاسته راوړنه وي هغه له موږ سره شریکوي خو کله چې په ستونزو کې ګیر کېږي یا هم هلته داسې سوي چې د حکومت په ګټه نه وي بیا معلومات نه ورکوي موږ ته ایمني وسایل نه دي ویشل سوي په اړونده کې ټول مسایل په دې اړه حتی تر ولسمشره پورې دا کیسې ورسېدلې دي خو توجه ورته نه ده سوې د ځوانانو ناستې څه ډول دي هلته د مشرانو ناستې ادبي فرهنګي فعالیتونه د ځوانانو څه ډول ارزوي په بغلان کې په ټوله کې په بغلان کې ادبي او فرهنګي ناستې دي د ترڅنګ چې ادبي فرهنګي ناستې دي اجتماعي نهادونه هم فعال دي په ټوله کې د بغلان په کیلګي مرکزي بغلان په لخمري او نهرین ولسوالیو کې دغه مرکزونه فعال دي او که فرهنګي برخې ته راسو په فرهنګي برخه کې 6 مرکزونه موږ لرو چې 3 دري او 3 پښتو خو د یو لړ ستونزو له امله چې چونغره ادبي بهیر او ځینې نور بهیرونه فعلا د فعالیت نه پاتې دي یوازې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې یو بهیر فعالیت کوي هغه هم ځینې وخت د یو شمېر کسانو لخوا چې ګویا دلته هغه څه ویل کېږي چې هغه د مخالفینو په ګټه دي دلته هغسې اشعار ویل کېږي چې د سیمې د استخباراتو په ګټه دي یا داسې لیکنې کېږي چې هغه د حکومت په ګټه نه دي یا داسې څه ویل کېږي چې د ځایي مسؤلینو په ګټه نه دي هلته هم ستونزې جوړېږي تقریبا د چا لخوا دا ستونزې جوړېږي یا د امنیتي ادارونه یا د هغه چا لخوا نه چې هلته واکمنان دي بغلان کې حتی فرهنګیان دې ته اړ سوي دي چې کله په یوه اداره کې یوه ناسته وکړي له هغې ادارې نه چې وراوړي په شخصي وطاقونه ونیسي بیا شخصي وطاقو کې هم ستونزې ورته جوړې سي نو که چېرته یوه ناسته کېږي 15 ناستې میست دي او له هغه وروسته بیا هسته هسته دغه بهیر ټاکنه کېږي او له سقوط هغه د خلکو زړونه هم دغه کېږي ماتېږي ورته په دې هیله یم چې دغه ستونزې حل شي او اوس نو د بغلان خلک همدې ته خوشحال دي چې په پارلمان کې وکیلان لري او نور به یې غږ پورته کوي او هیله ده چې د دوی هغه ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي ډېره مننه اندروال صاحب چې راغلی زموږ بلنه ومنله خوشحاله اوسئ ډېره مننه تاسو هم ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو وکړله را سره د خپرونې د پای شیبې دي او د پای په شیبو کې یوه ویډیو هم کارانو چمتو کړې ده دغه وګورئ د دې په لیدو سره نو موږ ته اجازت راکړئ تر سبا چې ستاسو چوپړ ته حاضرېږو تاسو په پاک الله سپارو ښه وختونه ولرئ الله مو مل شه